سلامونه. د مشال رادیو پښتونخوا او سیمه ویډیو خبرونه ته مهرکلی کوم چې نن مو پکې دا مطالب راوړي دي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې پولیسو تر 100 زیات وزیرستاني کډوال تر نیولو وروسته خوشي کړل. په وکټ کې بلوڅ میرمنو د خپل وژل شوو خپلوانو ورځ ولمانځل. ملاله وایي د هر ماشوم په لاس کې قلم او کتاب لیدل غواړي. او پاکستان ته د ولسمشر غني د سفر پر مهال افغان کرکټ لوبډلې بریا ترلاسه کړه. دا او نور لما احمد شاه اعظمي سره. د خیبر پښتونخوا په بنو کې پولیسو د شمالي وزیرستان تر 100 زیات کډوال تر نیولو وروسته بیرته خوشي کړل. د تیر پنځشنبه په ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو احتجاجي لاریون پر وخت له پولیسو سره په نښتو او تاو تریخوالي کې 8 کډوال او 9 پولیس ژوبل شول. پولیسو اوښکې بایونکي ګیس وکاراوه، کډوال یې ووهل او ډزې یې وکړې. کډوالو په جواب کې پر پولیسو کاڼي وورول. د شمالي وزیرستان کډوال وايي حکومت دوی ته د مرستو ورکولو پر ځای پر دوی تشدد کوي. بلخو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم پر دې پیښه غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د شمالي وزیرستان له کډوالو سره دې نرم چلند وسي. د قبایلي سیمو زده کوونکو د تنظیم غړو په پېښور کې د گورنر هاوس مخې ته احتجاجي ناسته او لاریون وکړي. دوی وایي که حکومت په قبایلي سیمو کې د پوهنتون او میډیکل کالج د جوړولو ژمنې پوره نه کړي، دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. حکومت څو کاله وړاندې په فاټا کې د یو پوهنتون او یو طبي پوهنځي د جوړولو اعلان کړی و. د تعلیم نړیوالې مبارزې ملاله یوسفزۍ وایي د هر ماشوم په لاس کې کتاب او قلم لیدل یې لوی ارمان دی. نوموړي د سې شنبې په ورځ د پېښور په نشترحال کې د خیر ښېګڼې ادارې راشد حسین شهید فاونډیشن لخوا هغې ته د نوبل امن جایزې د ورکولو په ویاړ جوړ شوې غونډې ته د ویډیو لینک له لارې وینا کول. په دې غونډه کې د عوامي نیشنل ګوند مرکزي عمومي منشي میا افتخار حسین، د مدني ټولنو غړو او ګڼو زده کوونکو ګډون کړی و. په کوټه کې د تریتم کړل شوو بلوڅو کورنیو د کوټې مطبوعاتي کلب مخې ته د بلوڅو شهیدانو په نامه ورځ ولمانځل. د تیر پنځشنبې په ورځ د ورکو بلوڅو د سازمان لخوا ګڼو میرمنو ماشومانو په لاسونو کې شمې لګولې وې او د شهیدانو ورځ یې لمانځل. په بلوچستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې ګڼ شمېر بلوڅ بیلتون غوښتونکي یا ورکړل شوي او یا یې هم خراب شوي مړي موندل کېږي چې خپلوان یې تور د پاکستان پر استخباراتي ادارو پورې کوي، خو دوی بیا دا تورونه ردوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په سوات پریس کلب کې د بشري حقوقو د یوې ټولنې مشري امینا مسعود په یوه خبري غونډه کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د 900 لا درکه کړل شوو کسانو کورنیو دوی ته د خپلو خپلوانو د موندلو لپاره درخواستونه ورکړي دي. نوموړي زیاتوي چې د دې ستونزې د حل لپاره هلې ځلې کوي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې پاکستان ته په 4-50 منډو ماتې ورکړه. د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې په دغه شل اوریزه لوبه کې لومړی افغانستان توپوهنه وکړه او 104-50 منډې یې جوړې کړې. په ځواب کې د پاکستان الف لوبډلې یوازې 100 منډې وکړې او په دې توګه یې لوبه د افغانستان په وړاندې وبایلله. د دې دوستانه لوبې د کتلو لپاره افغان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف هم د ګڼو نورو لوړپوړو چارواکو سره ورغلي وو. د افغان لوبډلې مشر محمد نبی ساخی له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې دا بریا د ټولو افغانانو ده. پښتونخوا او سیمه خبرونه هم دومره وه، خو زموږ ټولې خبرونې شپه ورځ پر مشالرادیو.com او هم په دې نامه پر فیسبوک، ټویټر او یوټیوب لټولی شئ. احمد شاه اعظمي مخه ښه درته وایي روغ او جوړ اوسئ. دا مشال ریډیو ده.